الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فصل. ولا شيء بقتل غراب وحيدات وعقرب او سشي نشته ولا شيء مطلب هیڅ شی نه واجبېږي. بقتل غراب په وجلو د کارغه، وحیدات او ټپوس، وعقرب او لړم، وفارة او په وجلو د مږی، وحیت او د مارشو، وکلب عقور او لیونی سپی. دلته نه مراد چې دی، بعضی فرمایي چې دلته نه مراد چې دی شرمخ دی یا زمری دی. همدکرنګې وبعوض په وجلو د ماشي ونمل همدکرنګې د میږي، وبرغوث او همدکرنګې د کیکی او وقراد همدکرنګې د کونی، او وسلحفات همدکرنګې په شمشتې په وجلو کې. وما لیس بصید او هغه حیوان کم چې د ښکار نه وي. نو دلته مصنف رحم الله هغه بیان که چې د دې په وجلو کې هیڅ شی نه واجبېږي، یعنی د احرام په حالت کې یا د حرم په حدود کې د کمو حیواناتو قتلول جایز دي. فصل. اوس بل فصل دی. الهدی هدیه ادناه، یعنی د هغه کمه درجه، کمترین مقدار چې دی شاتون یو ګډ دی. وهو من الابل والبقر والغنم، او هدیه به د من الابل د اوښانو نه، والبقر او د غواګانو، والغنم او د ګډانو نه وي. وما جاز فی الضحایا، او کم څاروی چې په قربانیو کې جایز دی د هغې نه به وي. نو جاز فی الهدایا، هغې په هدیو کې جایز دي، یعنی کم څاروي چې په قربانیو کې جایز دي نو هغه په هدیو کې هم جایز دي. نو مصنف رحمه الله دلته دا فرمایي، یعنی هغه څاروي هدیه هغه څاروي ته وایي چې کم څاروی چې دی هغه حاجي د قربانۍ په نیت ذبح کولو دپاره حرم ته هلته بوځي، والله رب العزت قرب حاصلولو دپاره. هدیه چې دی دا درې قسمه څاروي کیدلی شي، صرف اوښ، غویې او همدکرنګې ګډ. نو په دې کې مذکر او مؤنث ټول تېنه کیدلی شي. او دلته بیا وفرمیل وما جاز فی الضحایا، او کم څاروی چې په قرباني کې جایز دی د هغه هدیې هم هغه جایز دی هدیې دپاره، یعنی د قربانۍ دپاره، یعنی د هغې دپاره یعنی جواز دپاره چې کم شرطونه دي نو دلته به هم هغه شرطونه لاګو کیږي. یعنی ابدار به نه وي، همدکرنګې ډېر کمزوری به هم نه وي، همدکرنګې دوه غاښونه به یې وي. نو چې کم شرط هلته وي نو دلته به هم هغه شرط چې دی هغه به بلل کیږي. وشاتو او ګډ چې دی تجوز جایز کیږي فی کل شیء په هر یو شي کې، الا مگر نه جایز کیږي فی طواف الرکن جنوبا، یعنی جنابت په حالت کې طواف رکن په کولو کې، یعنی طواف زیارت د جنوبي حالت کې کول نو ته به بیا ګډ نه ورکې، دا به تا دپاره نه جایز کیږي. ووطئ بعد الوقوف، او د وقوف کولو نه وروستو او قبل الحلق او د حلق کولو نه مخکې وتې کولو کې، یعنی د خپل بیبي سره دې وتې وکړه نو په دې کې هم نه جایز کیږي دا ګډ. نو ففي کل، نو د دې دواړو یعنی د دې دواړو کې به څه شی کیږي، بدنتون یو لوی څاروی به وي، اوښ یا غویې دا به ذبحه کول کیږي. نو په دې کې چې دی دا جایز نه دی. نو دلته مصنف رحمه الله دا بیان که چې دوه داسې ځایان دي چې هلته به ته ګډ نه ورکې بلکې لوی څاروی به دا به ذبحه کړي. اول که څوک جنابت په حالت کې طواف زیارت وکړي نو هغه نه به اوس ګډ نه کافي کیږي، لوی هدیه به ورکوي، یا به غویه ورکوي یا به اوښ دا به ذبح کوي. دویم صورت دا دی که تر وقوف عرفه وروستو او د سر خریلو نه مخکې جما وکړه نو هغه به هم څه شی کوي، ګډ به نه ورکوي، دغه لوی څاروی به ورکوي. دلته دا فرمایي مصنف وخص هدی المتعة والقران بیوم النحر فقط، او خاص کړل شوي دي هدی المتعة یعنی هدیه د تمتع، والقران او د قران بیوم النحر یعنی قربانی د ورځې سره فقط سره، یعنی د حج تمتع د حج قران هدیه قربانی چې دی یوازې په ایام النهر پورې مخصوص دی، ایام النهر کې به دا ذبح کولی شي. وخص ذبح کل هدی بالحرم، او وخص او خاص کړل شوي دي ذبح کل هدی ذبح کول د هر یو هدیې بالحرم په حرم کې، یعنی هلته به ذبح کیږي دغه، الا مگر نه به ذبح کیږي ان یکون دا چې وي تطوعا، یعنی چې هغه نفلي هدیه وي، وتعیب فی الطریق او هغه په لاره کې عیبدار شوی وي که نه، نو فینحر فی محله، نو هغه دې ذبح کړي په هغه ځای کې، یعنی په لاره کې څه عیب میب ولګېدو نو بیا دې څه وکړي، د دې په لاره کې دې ذبح کړي. نو یعنی عیب پکې ولګېدو، عیبدار وي، فی الطریق
په لاره کې یعنی څه عیب ده، وتعیب فی الطریق هغه په لاره کې عیبدار شوی وي، نو په هغه نو فینحرو فی محله نو هغه دې ذبح کړي په هغه ځای کې، ولا یأکله او مالدار به نه خوري، ولا یأکله نه به خوري دغه هدیه غنی مالدار. نو دلته مصنف رحمه الله فرمایي چې حرم په حدود کې ذبح کول دا ضروری دي. او بیا دلته دا وفرمایل چې یعنی نفلی هدیه کم چې حرم ته نه وي رسیدلې په لاره کې ذبح کړل شي، نو د هغې غوښه چې دی نه به خپله خوري او نه به مالدارو ته ورکړي، بلکې هغې غوښه چې دی صرف مسکینانو ته به ورکول کیږي. وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط، او قلاده یعنی واچول شي د هغې په غاړه کې، یعنی د هدیې کم څاروی وي هغه ته به قلاده وراچول کیږي. قلاده دې ته ویل کیږي چې غاړې ته یا یو سپلی واچي یا یو د څرمنې څه جوړ کړي هغه واچي چې پته ولګي چې دا هدیه ده، یعنی قلاده علامتي هار په ورته اغوستل کیږي. وتقلد او قلاده به ور اغوستل کیږي، بدنة التطوع یعنی فقط نفلی هدیې دپاره، والمتعة او تمتع والقران او قران دپاره فقط، صرف دې دپاره دی، او نورو دپاره به نه وي چې کم جنایاتو د وجې نه وي. ويتصدقوا او صدقه دې کړي د هدیې څاروی بجلاله وخطامه د هغې کته، بجلاله د هغه کته، همدغه رنګې وخطامه د هغې چې کم هغه پیزوان دی هغه دې هم څه شی کي ادم چاته ورکي صدقه دې کي. ولا يعطى او نه به ورکول کیږي اجزاء الجزار اجر الجزار اجر قصاب ته، جزار قصاب ته ویل کی، یعنی اجر د قصاب منه د دنه، یعنی دینه به ته داسې نه کوې چې د هغې له پوستکې ورکي او یا څه شی ورکي بس د دې بس دا ستا اجر شو، نه که صدقه دې کوله بېله خبره ده. ولا يرکبه بلا ضرورت او نه به سورېږي په هغه باندې بغیر د ضرورت نه بغیر به پرې سورېږي هم نه. ولا يحلب او نه به لوشل کیږي لبنه د هغه شیدې، او نه به د هغې شیدې لوشل کیږي الا مګر اندا چې بعود المحل یعنی ځای لرې وي، نو ځای لرې و یعنی د هدیې ځای لرې و، نو بیا دې ولوشي. فیتصدق به د هغې شیدې به صدقه کوي. وینضح ضرعه ان قرب المحل بالنقاخ، او وینضح او چڼکاو به کوي ضرعه د هغه په غولانځې کې ان قرب محلو که ځای نږدې وي بالنقاخ په یخو اوبو سره، یعنی په تیو باندې به ته څه شی وکړي اوبه به واچوي چې هغه پی څه شی شي هغه ودرېږي. ولو نذر حجا ماشیا که نظر ومني پیاده حج کولو، اوس یو کس راپاڅېد او هغه ویلې ما نظر منلی دی چې زه به پیدل حج کومه، او یا فلانکې کار مې وشي نو زه به څه شی کومه، زه په ما نظر دی زه به پیاده حج کوم. ولو نذر حجا ماشیا او که نظر ومني پیاده حج کولو، نو لازمه پیاده حج کول په هغه باندې لازمیږي. ولا يرکب نه به سورېږي حتی یطوف للرکن تر دې چې ورسي، یعنی طواف وکړي د رکن، یعنی تر دې چې طواف رکن طواف زیارت وکړي، نو چې کله یې طواف زیارت وکړو نو د حج ارکان افعال پوره کیږي، نو هغه دغه نظر کول وروسته یعنی بیا سورېدی شي، نو به هر حال دې نه مخکې دغه نشي. فإن رکبه بیا کچرې سپور شي اراقه دمن، نو په دې باندې یعنی رسیږي دته دم، یعنی وینه به بهی، یعنی دم به ذبح کوي. وفضل المشي او بهتر بلل شوی دی پیاده تک کول حج ته علی الرکوب، یعنی هغه چې سورېدونه للقادر علیه چې پیاده تک باندې هغه قدرت لرونکی وي، یعنی د هغې دپاره چې پیاده حج کول یعنی افضل دی. بیا وفقنا الله تعالی بفضله، الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي بفضله په خپل فضل سره په خپل مهربانۍ سره. ومن علینا او احسان دې وکړي په موږ باندې بالعود واپس تتلو، یعنی دوباره د حج کولو علی احسن حال الیه سره د ډېر ښه حالت هغې طرف ته، یعنی بهترین حال کې چې مونږ حج وکړو بجاه سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم په برکت په حرمت په وسیله د سردار زمونږه چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. یعنی څوک چې پیاده تک باندې قدرت لري د هغه دپاره پیاده حج کول افضل دی. امام ابو بکر هیثمی رحمه الله په مجمع الزوائد کې یو روایت ذکر کوي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک سور باندې حج کوي د هغې دپاره هر قدم اویا نیکي لیکل کیږي، او څوک چې پیاده حج کوي د هغې دپاره هر قدم په عوض کې 900 نیکي لیکل کیږي.
او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه د حرم شریف عبادت نیکی په باره کې چې څومره دی، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې حرم حدود یو نیکی یو لک نیکو سره برابر دی. الله رب العزت دې زموږ او ستاسې نصیب وګرځي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل